السلام علیکم احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته بخیر راغلی دوستانو نننۍ ویډیو کې د ترکیش ایرلاینز په اړه معلومات درکوم چې دوی خپل پروازونه کله شروع کوي او دا پروازونه به صرف د کابل څخه استنبول ته او یا که نورې نړۍ ته نو ما سره تر پایه پورې پاتې شئ که چیرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک باندې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ بل دا چې تاسو دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو تاسو په ذریعہ دوی ته دغه معلومات ورسیږي ښه په سر کې د الزین ټراولز نه ډیره مننه کوم چې د ماته د ترکیش ایرلاینز په اړه معلومات راکړل او د غیر سره د ترکیش ایرلاینز کوم مسؤل کسان چې په کابل کې دي هغوی نه زه ډیره مننه کوم چې دوی ما سره دغه معلومات شریک کړل ترڅو کم څوک چې اوس مهال ترکیش ایرلاینز ته انتظار دي او غواړي د دوی سره سفر وکړي نو دوی ته زه دغه معلومات ورسوم ښه دوستانو ترکیش ایرلاینز سره له سبا څخه کابل نه استنبول ته خپل پروازونه په نارمال حالت سره شروع کوي نو اوس کم ملګري چې استنبول یا ترکیې ته ځي او که د ترکیې څخه نورو هیوادونو ته ځي دوی کولی شي چې ترکیش ایرلاینز ټیکټ واخلي او د دې په ذریعه استنبول ته او یا نورې نړۍ ته سفر وکړي ترکیش ایرلاینز به په هفته کې د 5 څخه تر 6 پورې پروازونه ولري دغه واړه د کابل څخه استنبول ته کیږي او د استنبول څخه کم کسان چې نورو هیوادونو ته ځي دوی کولی شي چې د ترکیش ایرلاینز سره سفر وکړي د دوی سره سفر کولو کوم د خاص ریکوایرمنټ نشته خو بس تاسو به ویزیبیلیټي یا فعالي وي او د غیر سره کرونا وایرس منفي سرټیفیکیټ لازمي ده چې تاسو سره درسري دوستانو اوس مهال کم څوک چې بهرني هیوادونو ته سفر کوي نو دوی باندې لازمه ده چې د کرونا وایرس ټیسټ وکړي کلم چې دوی کرونا وایرس ټیسټ وکړو کوم چې پی سی آر ټیسټ ورته وایي نو د منفي په صورت کې مربوطه لیبرټران دوی ته یو سرټیفیکیټ ورکوي کلم چې مسؤل کسان د دوی څخه په ایرپورټ کې منفي ټیسټ سرټیفیکیټ غوښتنه وکړي نو مسافر کولی شي چې هماغه ټیسټ ورته وښایي ترڅو دوی ته د سفر کولو اجازه ورکړی شي نو دلته دا خبره یو ځل بیا درته تکراروم چې اوس مهال کم څوک چې غواړي د ترکیش ایرلاینز سره سفر وکړي نو دوی سره له سبا څخه کولی شي چې ترکیش ایرلاینز ټیکټ واخلي او د دوی سره د کابل څخه استنبول ته سفر وکړي او یا که کوم کسان غواړي چې نورو هیوادونو ته سفر وکړي مقصد هغه بهرني هیوادونه چې د دوی ایرپورټونه خلاص دي او ترکیش ایرلاینز اجازه ولري چې هلته سفر وکړي شي نو مسافر هم کولی شي چې د دوی سره سفر وکړي د لا زیات معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ چې په همدغه شمیرو چې کومې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري د دوی سره تماس ونیسئ او کومه پوښتنه چې تاسو د ترکیش ایرلاینز په اړه لرئ د دوی څخه وپوښتئ نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ انشاءالله چې زه به مو د دې له لارې خبروم که چیرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ بله دا چې تاسو دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي نور مو په الله سپارم د الله په امان